به نام آن که هستی از عدم کرد، وجود علم جاری از قلم کرد، با نور خود چراغ دانش افروخت، به انسان شیوه دانایی آموخت. اما بعد فنعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تلاش راز موفقیت در جهان است. If you try you can fly. By flying you can reach to your goal. اگر ما همیشه تلاش کنیم ما میتونیم یک شخص موفق در جامعه باشیم. ما میتونیم درخشش کنیم در جامعه. جامعه از ما راضی می باشد. همه انسان ها از ما خوش می باشند که ما در این جامعه هستیم، ما لایق هستیم. تلاش بهترین چیزی است برای پیشرفت در یک جامعه و برای پیشرفت خودی. سرآغاز سخن رسم قدیم است که شروعش با بسم الله الرحمن الرحیم است. مکتب جای علم و تحصیل است. ما باید همیشه در مکتب نظم و دیسیپلین را مراعات کنیم و همیشه باید درس‌های خود را بخوانیم و هر چیزی که استاد میگه باید او کار انجام بدیم و استاد را هیچ وقت آزار ندهیم. و دیگر موضوع از درس، ما باید همیشه درس بخوانیم و اگر ما درس خوانده بتونیم ما میتونیم در آینده به یک جای یا به یک مقام خوب برسیم. تشکر. مونږ چې اوس ټول دغلته چې ناست دي دغه مجلس کې باید ټول په خپلو درسو باندې سر پې کته کړي او نور خلک هم ځان ته را جذب کړه چې دوی وویني او هغوی هم ورته تشویق شي چې مونږ باید درس ووایو چې هغوی هم تشویق شي چې درس ووایي او کومه خلک چې ناپوه دي درس نه وایي نو هغو ته مې دا پیغام ده چې په ډېره خواهشانه سره درس ته دې توجه وکړي لږ څه درس دې سره ووایي. پلار او والدین د زړه په وینو ورته پیسې ګټي او دلته مکتب ته ورته پیسې راوړي نو باید دوی درس ووایي او تلاش وکړي چې تر هغو کوم مقام چې غواړي په هدف د ژوند کې چې ده نو هغه ته ورسیږي او هره ورځ باید مطالعه وکړي او د خپل درسونه تعقیب کړي. مکتب که از جای درس خواندن است. ما باید در مکتب جنگ نکنیم، دعوا نکنیم، باید ما با هم دوست باشیم، همصنفی باشیم. ما باید در مکتب شوخی نکنیم، جنگ نکنیم و ما باید مثل برادر با دیگه خود فکر کنیم و همراه استاد روی خوب کنیم. ما باید با تمام مکتب دوستی و رفیقی کنیم و همراه معلمای خود همیشه رفتار خوب داشته باشیم. هغه کس چې په ټولګي کې وي هغه ښه او ښه زده کوونکی وي له ټولو استادانو سره مینه ولري او په درسو کې مینه ولري. پلارونه موږ رالیږي په دې امید چې دوی به یو درس وایي موږ به هلته دلته راځو بازیګوشي کوو موږ باید په دې مکتب کې د خپل درسونه وایو او دې مکتب په درس باندې موږ کولی شو آینده د خپله جوړه کړو. څوک چې درس وایي هغه به د خپل آینده کې ډېر فایده ولري.